د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ یو بل جالب حکایت دی. د هغه سړي د خولې کږېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یې په بې احترامۍ سره واخیست. دا د هغه سړي کیسه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یې په بې ادبۍ او ریشخند سره یاد کړ. سم د لاسه یې خوله کږه شول، بیا بیرته سمه نه شول. هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې بخښنه ورته وکړي. ویې ویل: ما وبخښه، زه د خندا او مسخرې وړ یم. ما دې له نوم سره بې ادبي وکړه او دا راپېښه شول. کله چې الله جل جلاله وغواړي د چا پردې لرې او رسوا کړي، هغوی ته د خپل دین د لویانو د توهین جرأت ورکوي. څوک چې د نورو په عیبونو پرده اچوي، الله جل جلاله د هغوی عیبونه پټوي. او چې الله جل جلاله له چا سره د مرستې اراده وکړي، په هغوی کې د ژړا او زارۍ احساس پیدا کوي. څومره چې نیکمرغي دي هغه سترګې چې د خپل محبوب لپاره اوښکې تویوي، او بختور دي هغه زړونه چې د ده لپاره درد او سوز لري. خلاصه دا چې باچا اور ته مخ ورواړاوه. ویې ویل: ای اوره، څه شو ستا هغه سوځونکی طبیعت؟ او که زما له شومتوبه تا هم خپل خاصیت له لاسه ورکړ، په داسې حال کې چې خپل پالونکی هم سوځوي، بیا نو خپل دشمنان مه خوشحالوه او امان مه ورکوه. تا هیڅکله هم صبر نه کاوه. کله چې سوځول نشې کولی، بیا په هیڅ کار باندې هم قادر نه یې. د کومو سترګو د جادو اثر دی چې تا خپل سوځونکی خاصیت له لاسه ورکړ؟ اور ځواب ورکړ: زه همهغه اور یم. رانږدې شه چې زما د تاو پته درته ولګېږي. زما په عادت او طبیعت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زه د خدای توره یم، د هغه په امر سوځول کوم. تا نه دي لیدلي چې د ترکمنانو په سپو میلمه پېښ شي څنګه ورته غوړه مالي کوي. زه تر هغو سپو کم نه یم. زما خدای تر ترکمنانو ډېر لوی او ستر دی. کله چې الله جل جلاله اراده وکړي، هر اور سوړ، هر غم په شادي او هر بند په ازادي بدلیږي.